د ویده کېدو څخه مخکې لامبل څه ګټه لري یا تاوان؟ عام ډول سره هغو سیمو کې چې ګرمي ډیره وي خلک د ویده کېدو څخه مخکې کوښښ کوي چې ولامبي ترڅو ګرمي کمه او په اسانۍ سره خوب وکولی شي. څېړنو دا هم ښودلې ده چې د ویده کېدو څخه مخکې لامبل د انسان ذهن اراموي. امریکا کې طبي نوې څېړنو ښودلې ده چې د ویده کېدو څخه 90 دقیقې یا 1.5 ساعت وړاندې ځان په تړمو اوبو سره وینځل انسان ته ډیره فایده لري. دغې نوې څېړنې ښودلې ده چې هغه کسانو لپاره بیا دغه لامبل خورا ګټور دي چې د شپې لخوا په خوب کې ځینې تکلیفونه لري. دغو طبي څېړنکارانو چې په 15,000 کسانو یې دغه څېړنه کړې ده ویلي دي چې 90 دقیقې وړاندې لامبل د انسان ذهن اراموي او دغه کار یو ګټور کار دی. دغې څېړنې دا هم ویلي دي چې هر بالغ نر او ښځه که 90 دقیقې وړاندې په تړمو اوبو سره ځان ومینځي نو د بدن حرارت به یې عادي او ذهني فشار به یې له منځه لاړ شي. دغو څېړنکارانو دا نه دي ویلي که څوک په یخو اوبو سره ولامبي کوم څه سره به مخ شي، خو په ټولنیز ډول مخکې د ویده کېدو څخه لامبل د بدن حرارت عادي ساتي، فشار نورمالوي او ذهن ته سکون ورکوي.